بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی لا هیواد بهر د افغانستان سیاسي استازولیو سره په کونړ او نور ولایتونو کې له زلزلې ځپلو سره د کیدونکو مرستو په تړاو د امیر خان متقي خبري د هیواد د زلزلې ځپلو سره د رسیدنې په تړاو د جاپان هیواد چمتووالی او په پرتګال هیواد کې د اورګاډي له چپه کېدو له امله د 15 تنو وژل کېدل. د مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د وژې 13 نیټه د زیم د بشپړ خبرونه دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له هیواد بهر د افغانستان سیاسي استازولیو سره په کونړ او نور ولایتونو کې د زلزلې ځپلو سره د مرستې په تړاو خبرې کړې دي. د هیواد چارو وزیر ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ماموریت په هیوادونو کې حکومتي مسؤلینو خیریه بنسټونو او له خیر وګړو ته د زلزلې ځپلو د وضعیت په تړاو معلومات ورکړي او د مرستو رسولو اړینو اسانتیاو او ښه مدیریت په برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي. کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي کارومیا د اقتصاد له وزیر قاری دین محمد حنیف سره په کتنه کې ویلي چې هیواد د ختیځ ولایتونو د زلزلې ځپلو لپاره بیړنۍ مرستې رالېږي. په دې کتنه کې د اقتصاد وزیر د افغانستان او جاپان اړیکې تاریخي بللي او دوه اړخیز اقتصادي او بشري همکاري ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د علم او فکر څیړنیز مرکز یا IFAM له لوري د کونړ زلزلې ځپلو کورنیو سره $100,000 مرسته شوې ده. د یاد مرکز رئیس مرسته شوې نقدي پیسې په انقره کې د اسلامي امارات سفیر فضل الله سیرت ته سپارلې ترڅو د اړوند بنسټونو له لارې زلزلې ځپلو کورنیو ته ورسیږي. او وروستی خبر ده چې نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د پرتګال په لیسبون ښار کې د یو مسافر وړونکي کیبلي اورګاډي د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ګلوریا په نوم ریل چې لیسبون ښار کې د ګرځندوی له مشهور ریلونو شمیرل کېږي له پټلۍ څخه تر وتلو وروسته چپه شو. د راپورونو له مخې تر اوسه پیښې د قربانیان هویت څرګند نه دی، خو دا تایید شوې ده چې د وژل شویو کسانو په منځ کې بهرني وګړي هم شتون لري. قدر ملیونکو له ملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.